جاپانیان موږ د ناکامورا انسانیت نه هیرو او نړۍ کې د انسانیت خپراوي لار تعقیبوو. د ډاکټر ناکامورا پر وژنه یو لوري ته د ټول افغانستان په سخت خفګان کې دی، نو بل لوري ته د هغه د خپل هیواد جاپان هیوادوال هم د هغه په یاد په ټولنیزو رسنیو کې پوسټونه کوي. د ډاکټر ناکامورا په اړه جاپانیانو په ټویټر کې ټویټونه کړي دي. ځینو یې لیکلي دي چې دا ورته سخت ټکان ورکوونکې وه، خو دوی په هیڅ صورت انسانیت نه هیروي. یو جاپاني لیکلي دي چې موږ ته صرف د یو جاپاني د وژل کېدو احوال راغی، خو موږ خبر شو چې څو افغانان هم ورسره وژل شوي دي. هغه مخکې لیکلي دي چې هغوی مه هیروئ. د یو بل جاپاني په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې موږ د ناکامورا انسانیت نه هیرو او په نړۍ کې د انسانیت د خپراوي لار تعقیبوو. همداراز یو بل جاپاني لیکلي دي ونه کینونکی سړی په جاپان کې یو خیالي او مشهور داستان دی، خو دې ډاکټر ناکامورا په رښتیا یو ابادونکی شخص و. همداراز زرګونه جاپانیانو د ډاکټر ناکامورا د وژنې په اړه پوسټونه کړي دي او د هغه د خدمتونو یادونه یې هم کړې ده. بل لوري ته په افغانستان کې د هغه د وژنې سره سخت خفګان خپور شوی دی او افغانانو غوښتنه کوي چې د هغه جسد دې د افغانستان او جاپان په بیرغونو وپوښل شي او د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې دې په پرتمینو مراسمو خاورو ته وسپارل شي او دغه غونډۍ دې د افغان جاپان دوستۍ غونډۍ په نوم ونومول شي.